سلامونه، بیا مو هم وخت په خیر، ستړي مه شئ، ښه راغلاست درته وایم. مخکې مو یاده وکړله چې موږ به پر عدم تشدد باندې غږیږو او همداراز مخکې مو یاده هم وکړله چې د استاد احمدالله ارچیوال صاحب پر کتابونو باندې به هم بحث او خبرې کوو. اوس یو نوی کتاب هم تازه چاپ کړی دی، چاپ نه راوتلی دی، د عدم تشدد په اړه باندې یو کتاب لري او همداراز تقریبا پر خدایي خدمتګار باندې هم 2 کتابونه لیکلي دي او د دې تر څنګ یې په بلا څېړنې او مقالې لیکلي دي چې په همدې برخه کې دوی زیاته څېړنه کړې ده. اوس پر همدې باندې هم غږیږو چې د دوی د کتاب تر څنګ پر دې هم غږیږو چې زموږ په ښوونځیو کې، په مکتبونو کې دغه موضوعاتو ته څومره اړتیا ده، د عدم تشدد په اړه باندې او همداراز د ګاندي او پاچا خان فکر ته څومره اړتیا ده چې موږ خپلو ماشومانو ته او خپلو زده کړیالانو ته دغه فکر ورکړو. استاد ستړي مه شئ او سهار مو نیکمرغه. ډېرې زیاته مننه. اول د دې کتاب په اړه باندې راته ووایاست چې کتاب مو هم د خدایي خدمتګار کلتوري اغیزې چې ولې څه اړتیا شوله چې دغه کلتوري اړخ یې راوڅېړئ؟ لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، خدایي خدمتګار تحریک یو د کوزې پښتونخوا یو ډېر مشهور تحریک تیر شوی دی. ډېر وختونه بحثونه په دې کېدل چې دغه تحریک لاسته راوړنې نه لرلې یا ځینې خلکو فکر کاوه چې دا یو ناکام تحریک دی، خو حقیقت د دې برعکس دی. حقیقت دا دی چې خدایي خدمتګار تحریک تر ډېره حده یو بریالی تحریک دی او په پښتنو په ژوند کې ژور تاثیرات درلودل. نو ضرورت دی ته چې په دې باندې خبرې وشي چې دغه تحریک څه تاثیرات لرل. همدې سوال ته چې تحریک څه کلتوري تاثیرات لرل دا په دې کتاب کې ما لیکلي دي او هدف هم دا دی چې دغسې بحثونو ته یو اکیډمیک ریفرنس یا یو اکیډمیک کتاب برابر شي چې که آینده کې څوک غواړي نورې څېړنې پرې وکړي، دا کتاب د هغو سره مرسته کوي. کوم موضوعات په همدې کې زیاته ذکر شوي دي که دغه کتاب تمرکز پر کې شوی دی؟ او کتاب نوم ته تاسو وګورئ، کلتوري اغیزې دی. زموږ او ستاسې خلک کلتور نه ډېره لنډ او تنګه معنا اخلي. خلک فکر کوي چې کلتور چې دی هغه رسم و رواج ته وایي، خلاص رواج او جامو ته وایي. دلته د کلتور د پېښور پوهنتون یو استاذ نجیب ډېر ښه تعریف کړی دی. هغه وایي چې کلتور چې دی انګریزي تعریف یې دا دی چې هیومن میډ انوایرمنټ، یعنې د انسان جوړ شوی چاپېریال دې ته کلتور ویل کېږي. ما د دغه تعریف نه استفاده کړې ده. ما په اول چپټر کې په دې باندې بحث کړی دی چې هغه وخت کې چې خدایي خدمتګار رامنځته کېده، هلته د پښتنو د دغه تعریف مطابق ژوند یې څه رقم و. په دې باندې بحث شوی دی چې مثلا خدایي خدمتګار د پښتنو په شاعرۍ او په ادبیاتو باندې په نثر باندې څه تاثیر لاره، په پښتو ډرامه او موسیقي څه تاثیر لاره، د پښتنو په اقتصاد څه تاثیر لاره، د ښځو په حالت څه تاثیر لاره او د پښتنو په ښوونه او روزنه څه تاثیر لاره، د پښتنو په ژورنالیزم څه تاثیر لاره او بالاخره د پښتنو په افکارو باندې څه تاثیر لاره. خدایي خدمتګار تحریک د پښتنو په افکارو باندې او یا لاعقل هغه خلکو چې هلته اوسېدل یا اوس د هغو بچي دي یا نور لارویانې دي، د هغو په افکارو باندې ډېر ژور تاثیر درلودلی دی. نو ما هم په دې باندې خبرې کړي دي. دغه هغه موضوعات دي چې ما په کتاب کې راټول کړي. واقعا ممکن دا هم پکې د پاچا خان هغه فکر هم پکې ذکر شوی وي، څومره کار کړی دی په کلتوري برخه کې پاچا خان په خپلو خلکو یا هم په خپل وخت کې عملته. و کتاب خو د خدایي خدمتګار د تاثیراتو باره کې دی. د دې معنی همدا ده چې دا تحریک هغه تحریک و چې باچا خان رامنځته کړی یا غفار خان رامنځته کړی. دغه کتاب کې چې څومره څه دي ما دلته خدایي خدمتګار تاثیرات یاد کړي. دا په حقیقت کې د باچا خان غیر مستقیمې لاسته راوړنې دي. په دغه ټولو اړخونو کې د پښتنو په افکارو باندې اغیزه، په دې کې ډېرې ژورې اغیزې درلودلې. د دې نه علاوه د پښتو په ژورنالیزم باندې ډېر ژور تاثیر درلود. 1930 کې یوه مجله رامنځته شوه، پښتون مجلې په نامه یا پښتون اخبار کوز طرف ته. دا د خدایي خدمتګار د رامنځته کېدو نه 1 کال مخکې رامنځته شوه. وروسته بیا دا مجله چې وه د خدایي خدمتګار ته حواله شوله. دا مجله اوس هم چلیږي. دغه د پښتو اولنۍ مجله ده چې کوز طرف ته رامنځته شوې ده. په دغه مجله کې سیاسي، ټولنیز، اقتصادي ټوله مسایلو باندې خبرې کېدلې او د دې مجلې څو کارونه ترسره کول. اولنی کار دا و چې خلکو ته د هغه وخت د حالاتو باره کې معلومات ورکاو، بل دا چې خلکو ته پوهاوی ورکاو او د خلکو د عامه افکارو جوړولو کې کومک کاو او د هغې نه علاوه
خلکو ته یو څه طنز او مزاح دا شیونه پکې هم وو نو دا ډېره یوه مهمه مجله وه دا خو هغه د ژورنالیزم برخه کې شو د ښځو په برخه کې د پښتو ادبیاتو ته دې ښځو ته دا پلیټفورم برابر کړه د پښتون د لارې چې دی راوځي او په دې کې دی لیکنې وکړي الف جان خټکه مخکې ورځ کې مړه شوه دې شعر او شاعري شروع کړله همدا خدای خدمتګار دی ته یو پلیټفورم برابر کړ نورې ډېرې ښځې وې لکه هغو د دغې تحریک په کومک باندې رامخکې شوې او هغوی په پښتو ادبیات دپاره کار وکړه د دې نه علاوه د دې نه مخکې اگر چې د پښتو ادبیاتو چې چا پښتو ادبیات تاریخ لوستی هغه دې ته ښه جواب ویلی شي خو د خدایي خدمتګار تحریک د رامنځته کېدو سره د نشنلیزم په پښتنو کې د نشنلیزم او د ریفورم او په دې مسایلو باندې خبرې ډېرې شولې پخوا دا خبرې ډېرې نه وې هلته په شعر او شاعري او ادبیات په دې باندې و چې څڼې وربل او جنګي ادبیاتو تقریبا خو وروسته بیا دا کله چې خدای خدمتګار رامنځته شو پښتون رامنځته شو ادبیاتو هم تغییر وخورد شاعري هم تغییر وخورد په تعلیمي ډګر کې هم ډېرې لاسته راوړنې لرلې خدای خدمتګار په چندو باندې په 1933 احصایه دا ده چې د 140 مکتبه لري په ټول پښتونخوا کې پښتنو په اقتصاد باندې ډېر تاثیر لري د دې نه مخکې پښتنو اقتصاد ته مخه نه کوله خو کله چې خدای خدمتګار رامنځته شو دوی ورو ورو هغه اقتصادي حالاتو ته هم پام وکړه او دوی پخوا ټول دوی زمینداري کوله خو کله چې خدای خدمتګار رامنځته شو دوی اقتصادي کارونو ته مخه کړله او د دوی اقتصاد اوس ښه شو یعنې په دې کتاب کې ټول هغه مسایل چې د پښتنو په کلتوري حالت باندې خدای خدمتګار رامنځته کړي دي په ټول باندې واقعا دلته شعرونه هم پکې دي هغه وایي لاس ته ګورم لایق د مچین نه دی ولې څه کړم اختیار د بدن نه دی چې د یار مینه کې مرګ نه په شا تختې نالایقه دی لایق ته دیدن نه دی په دې کتاب کې پر هغه شعر و شاعري باندې هم تمرکز شوی دی د هغه وخت شاعران به مو هم پکې یاد شوي وي چې څه ډول شعر و شاعري کېدله په دې بالکل و لکه دلته ما تاسو ته ویل دلته مشخصا د بیلګې په توګه ما ځکه دلته دا خبره د کتاب د وس نه ډېره پورته وه چې مثلا موږ یوازې په شعر او شاعري باندې تمرکز وکړو ما صرف دلته مسایل ته اشارې کړي اړخونه دې راخیستې اړخونه مې راخیستې مثلا په شعر او شاعرۍ باندې لکه دلته چې ما دا ویلي دي ښځو په هغه مسایلو باندې خبرې وکړلې چې پخوا دوی ونه شوی کولی ښځینه شاعرانو نو دا ته دوی یو پلیټفورم برابر کړ بل دا چې پښتو شعر او شاعرۍ ته داسې اصطلاحات ورننوتل چې هغه پکې پخوا نه و عدم تشدد پخوا نه و پښتو ادبیاتو کې دا ورته د دې خدای خدمتګار په برکت باندې ورننوت نور ډېر زیات داسې مسایل و چې هغه پخوا په شعر او شاعرۍ کې په بحث نه کېده پښتو کې او یا نه یا ښځو دا جرأت نه شو کولی چې دا ووایي هم د دې تحریک په برکت باندې ښځې راووتلې نه یوازې دا چې د شعر او شاعرۍ هغه حجم زیات شو بلکې په هغې کې هغه ډایورسټي او هغه تنوع هم واقعا تېره ورځ د عدم تشدد نړیواله ورځ وله کله چې موږ د عدم تشدد خبره کوو بیا فکر ته مو دوه نومونه راځي پاچا خان او ګاندي د دې دواړو ترمنځ اړیکه څنګه ارزوئ تاسو د په دې برخه کې مطالعه کړې ده پر عدم تشدد پر نړیوالې ورځ باندې به هم غږیږو د دوی ګاندي پر فکر باندې به هم غږیږو اوس د دې په اړه باندې وغږیږو چې د پاچا خان او ګاندي ترمنځ فکري اړیکه څه ډول وه مخکې دې سوال ته جواب په یوه خبره بله د کتاب باره کې مهمه ده هغه دا ده چې د خدای خدمتګار په پښتو موسیقۍ او ډرامه باندې ډېر تاثیر و اولنۍ ډرامه چې ده هغه د خدای خدمتګار د رامنځته کېدو نه مخکې لیکل شوې ده خو وروسته کله چې خدای خدمتګار رامنځته شو عبدالاکبر خان یو دغه خلکو نه و چې هغه په خدای خدمتګار کې یو مخکښ مشر او د پښتو ډرامې د خدای خدمتګار دپاره لیکلې نو خدای خدمتګار په حقیقت کې دغه تازه بوټی چې عبدالاکبر خان رامنځته کړی یا نور خلکو رامنځته کړی د ډرامې دې ته ډېره وده ورکړله او دا ډېره زیاته قوي شوه موسیقۍ د دې نه مخکې د خلک چې موسیقۍ غږی فنکاران ته خلکو په سپک نظر کتل خدای خدمتګار دی له نه یوازې دا چې دی تشویق کړه چې راشي په خدای خدمتګار کې برخه واخلي او هغه د لیډرشپ رولونه یې ورته ورکړه بلکې موسیقي ترویج کړه او موسیقۍ نه د یوې وسیلې په توګه او د پیغام هغه فکر دغه کوي فکر ته هم تغییر ورکړه او د دې نه علاوه په خپله دغه د موسیقۍ ته هم تغییر ورکړه یعنې مخکې فکر ته دا تغییر ورکړه چې پخوا فنکاران د خلکو په سپکه سترګه کتل خدای خدمتګار دغه خلکو ته یو حیثیت ورکړه یو عزت یې ورکړه او دغه موسیقي رواج کړله موسیقي نه د دې دپاره نه وه چې خلک د دې نه مثلا د طنز او د دې مسایل لپاره یا مثلا د دې لپاره چې په اصطلاح
خوشحاله شي دې دپاره ته استفاده وکړي بلکې د پیغام رسول دپاره ته استفاده وشوه. راځو د باچا خان او د ګاندي اړیکو. د باچا خان او ګاندي څو خبرې باید واضح شي. اولنۍ خبره دا ده چې باچا خان هم عدم تشدد تحریک سرلاری او ګاندي هم عدم تشدد تحریک سرلاری. یو سوی تفاهم دا موجود دی چې خلک فکر کوي چې خو باچا خان د ګاندي نه عدم تشدد کاپي کړی دی د تیورۍ په لحاظ باندې او په عملي لحاظ باندې دا خبره چې ده دا امکان نه لري چې یو سړی د یو ځای عدم تشدد راواخلي او بل ځای کې دا کاپي کړي. ځکه زمونږ د پښتنو ټولنه د هندوستان د ټولنې نه چېرته چې ګاندي فعالو دا په راډیکاله توګه مختلفه ده. سیاسي اقتصادي ټولنیز حالت دا مختلف دی. کله چې عدم تشدد کېږي هلته چې کوم تاکتیکونه ټاکل کېږي هغه تاکتیکونه د ټولنې د ټولنیز او اقتصادي او سیاسي حالت مطابق نو دا امکان نه لري چې د یوې پرمختللې ټولنې تاکتیکونه د عدم تشدد ته راواخلي او دلته عملي کړي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې د باچا خان او د ګاندي ملګرتیا سیاسي ملګرتیا دا 1931 یا د دې نه وروسته د خواوشا دغه کلونو کې شروع شوې. د دې نه مخکې د ده په منځ کې صحیح د یو بل ولیدلي خو د دې په منځ کې سیاسي ملګرتیا نه وه. د باچا خان او د ګاندي په منځ کې ملګرتیا دا یو مجبوریت د مخې رامنځته شوې. مجبوریت دا و چې په خدای خدمتګار باندې حالت ډېر راتنګ شولو. هغه وخت انګریزانو په ډېر ظلم او زیاتی کوي. دا یو وړوکی تحریک و د یو ولایت ته محدود و. دوی مجبوره و چې یا د مسلم لیگ سره یا د کانګرس سره یا د جمعیت علمای هند سره د دې سره ائتلاف وکړي. د مسلم لیگ او د جمعیت علمای هند سره د دې ائتلاف ونه شو بناً دوی مجبور شو چې د کانګرس سره ائتلاف وکړي. وروسته بیا د ائتلاف د دې په منځ کې موجود و. لارې مختلفې وې. دلته باید فرق وشي. یو اتحاد دی یو ائتلاف دی. دیو په منځ کې اتحاد نه بلکې ائتلاف و. ائتلاف په دې معنی چې خدای خدمتګار خپل بیرغ د دیو د ائتلاف په محل باندې دای خپل جدا ځانګړی بیرغ یې ساتلی و. د دې نه علاوه خپل شعارونه یې ځانګړي درلودل. خپل جوړښت تنظیمي جوړښت یا ډانچه دا یې ساتل او د کانګرس نه په اصطلاح باندې چاندیم نه اخیستلې. د باچا خان که رالنډی کړو د باچا خان عدم تشدد چې دی دا تر ډیره په اسلام او پښتونولۍ باندې ولاړ دی. د ګاندي عدم تشدد چې دی دا په گیتا او په هندویزم باندې ولاړ دی. اگر چې ګاندي صحیح سړی مطالعه کړي ګاندي ټولو مذهبونو ته احترام لرله. هغه پلورالیزم باندې صحیح عقیده لرله او خو ډېر کار یې هندویزم ته دې برخه ته کړی یا کړی یا نه دی کړی خو یعنې د عدم تشدد چې دی دا د گیتا او د هغه هندویزم نه سرچینه اخیستله. او د کار په اړه باندې د عدم تشدد په برخه کې د کار په اړه باندې اوس زیاتره کسان د عدم تشدد دغه امتیازات و ګاندي ته ورکوي. تاسو څه فکر کوئ باچا خان څومره کار کړی دی په همدې برخه کې د عدم تشدد برخه کې؟ داسې دی چې مشکل دا دی چې په ګاندي باندې ډېر کار وشو. په ګاندي باندې کار دا وشو چې کله هندوستان جوړ شو نو ګاندي چې په کوم ګوند کې و یا کوم ګوند ملګرتیا یې کوله کانګرس هغه حکومت ونیو. ګاندي په اصطلاح باندې ډېر پروموټ شو. زه دا نه وایم چې ګاندي کار نه دی کړی. ګاندي ډېر کار کړی دی. متاسفانه باچا خان د دې برعکس و. باچا خان چې کله دلته راغی د اولې ورځ نه د خپل حکومت سره په مشکل کې ګیر شو نو ده ته دومره کار ونه شو. ده چې کوم کار کړی دې ته پروجیکشن ورنه کړی شو. په دې تحقیق ونه شو. اوس هم پې تحقیق نشته. ډېر کم کتابونه په ده لیکل شوي. زه فکر کوم اوس دې وخت کې 200 پخوا شا پورې پې کتابونه لیکل شوي دي او شپږ یا اته کسانو په ده باندې ډاکټورا کړې او ممکن په ګاندي باندې زیات کتابونه هغه باندې زیات شوی او په نړیواله سطح هغه ته ډېر پروجیکشن ورکړی شوی. اگر چې په باچا خان باندې هم دا بد نه دی خو د دې نه پې ډېر کار باید شوی وی. باچا خان عدم تشدد ته ډېر ژمن سړی و. کله چې په دویمه نړیواله جګړه کې باچا خان د کانګرس په ورکینګ کمیټي چې موږ هغې ته شورا وی په هغه شورا کې کانګرس فیصله وکړه چې د انګریزانو سره په دویمه نړیواله جګړه کې د جاپان په خلاف باندې ملګرتیا وکړي. باچا خان استعفا ورکړه. باچا خان ویل چې زه فکر کوم چې زموږ او ستاسو لاره عدم تشدد د کانګرس لاره ما عدم تشدد و د مبارزې خو تاسو چې د انګریزانو سره په جنګ کې ملګرتیا کوئ دې معنا دا ده چې تاسو په عدم تشدد باندې عقیده نه لرئ. دې استعفا ورکړه او بناء دا سړی وروسته شو. نو باچا خان په عدم تشدد ته ژمن کس و د دې پورې چې د په عدم تشدد باندې یو څه هغه روحاني باور هم درلوده او د دې یو ډېر ښه مثال د یو وخت کې وایي په سردریاب د دې یو مرکز و پېښور نه 400 ته ځي په لاره کې یو ځای سردریاب ورته وایي. د یو مرکز جوړ کړی نو هلته یو مار چا مړ کړ. نو چې مار یې چا مړ کړ باچا خان چې کله دا مار ولید
نو خلکو ته ویل چې دې غریب څه ګناه کړې وای تاسو دا مړ دا خو څو ځل ما هم دلته لیدلی او ګرځېده. یعنې د دې څه معنی د دې معنی دا ده چې د نه یوازې د عدم تشدد نه د یوې وسیلې په حیث استفاده کوله بلکې عدم تشدد باندې روحاني عقیده هم لرله. واقعا که راشو پر دې باندې خبرې ډېرې زیاتې خوږې دي او واقعا د پاچا خان په اړه باندې چې هر څومره خبرې کوو هر څومره د هغه په اړه باندې معلومات ترلاسه کوو هغومره زیات دلچسپه دي. په افغانستان کې تېره ورځ د دغه عدم تشدد دغه ورځ هم ولمانځله سره دې چې په افغانستان په کلیو بانډو کې زموږ حتی ماشومان هم جنګي فکر خپل کړی دی که اوس مخالفین دي د دولت یا دا خوا د یا خوا ته 18 کلن 12 کلن 13 کلن هم دي د مخالفینو په لیګ کې جنګیږي هغه باید درس ووایي تعلیم وکړي. په مکتبونو کې مو د عدم تشدد فکر خورول څومره اړین دي او همداراز دغه څومره دغه ده چې د پاچا خان فکر په مکتبونو کې مو خور کړو؟ په ټوله کې عدم تشدد د پرمختګ دپاره او د دې دپاره چې په افغانستان کې دا رواج شي او د خلکو په رویه کې دا منعکس شي څو خبرې ضرور دي. اولنۍ خبره دا ده چې عدم تشدد باید نهادي نه شي. زموږ او ستاسو خلک عدم تشدد څه بلد نه دي. ډېر خلک فکر کوي چې عدم تشدد چې دی دا د خلکو غلي کول دی پیسیفیزم دی. خلک یو مشکل ګوري او خلک غلي نور خلک راپاڅېږي هغو ته وایي چې تاسو غلي شئ. حقیقت دا دی چې عدم تشدد یوه فعاله مبارزه ده. په افغانستان کې ضرورت دا دی چې په دې باره کې پوهاوی رامنځته شي. دا پوهاوی د ټولو نه زیات لومړی دا باید په مکتبونو کې رامنځته شي او د هغې نه وروسته دا پوهنتونونو کې رامنځته شي. متاسفانه زموږ په پوهنتونونو کې لا تر اوسه پورې دغه د پیس سټډیز یا د کنفلیکټ سټډیز د دې اوسه پورې کوم مضمون نه ټیچ کیږي. نو د دې دپاره ضروري دا ده چې په مکتبونو کې دا وښودل شي دا تدریس شي او بیا د هغې نه وروسته په پوهنتونونو کې تدریس شي په دې باندې څېړنې وشي. د دې به فایده څه وي؟ فایده 2-3 فایدې غټې فایدې دي. اولنۍ فایده دا ده چې په افغانستان کې روان حالت چې دي ټول خلک فکر کوي چې موږ چې کله په روانو حالاتو باندې فکر کوو موږ وایو چې والله دا خو پلانکي ملک دا مشکل پیدا کړی او پلانکي مشکل پیدا کړی. دا صحیح ده ملکونو به مشکلات دلته پیدا کړي دي خو موږ او تاسې څه کوو؟ موږ او تاسې د دې ملک د اوسېدونکو او د افرادو په حیث موږ اوسه پورې چې څه رقم په کار دغه رقم کار نه دی کړی. یعنې موږ مسؤلیت پذیره نه یو. عدم تشدد کې یوه مهم درس دا دی چې عدم تشدد دا وایي چې هر یو فرد کولی شي چې په ټولنه کې تغییر رامنځته کړي. یو فرد هم په ټولنه کې تغییر رامنځته کولی شي. که مکتبونو کې دا تدریس شي د شاګردانو د بیا په پوهنتونونو کې تدریس شي د محصلینو په ذهن کې به دا خبر راشي که دوی وغواړي یو تغییر رامنځته کولی شي. دا په حقیقت کې د توانمندۍ حس وکړي. دویمه خبره دا ده چې په عدم تشدد کې په ټوله کې موږ دا وایو چې انسان د لانجه چې ده یا شخړې چې دي یا مشکلات چې دي دا د انسانانو په منځ کې یوه طبیعي خبره ده. دا د دوه ورونو په منځ کې وي دوه کویو په منځ کې دوه کې چې یو ځای پیدا شي د دې په منځ کې هم شخړې او لانجې امکان لري چې دا راشي. یعنې دا لانجه موږ یوازې دې ته نه ویو کله چې موږ عدم تشدد کې ویو چې موږ جنګ وکړو دا لانجه نه ده. لانجه دې ته ویل اختلاف نظر دا په حقیقت کې یوه لانجه ده. نو عدم تشدد که چېرته دلته تدریس شي او بنسټیز شي د هغې به فایده دا چې خلک به فکر کوي چې که د دې بل کس زمانه ژبه مختلفه ده یا د دې زمانه مثلا رنګ مختلف دی یا یې رانه سمت مختلف دی دا یوه طبیعي خبره ده. زه باید دا قبول کړم او د ده څه زه باید یو انساني چلند وکړم. په انګریزي کې چې د پلورالیزم وایي دغه پلورالیزم چې دی یا کثرتګرایي دا په ټولنه کې د عدم تشدد په تدریس باندې د عدم تشدد په بنسټیزه کېدو باندې دغه رواجیږي. په افغانستان کې د دې ډېر زیات ضرورت دی او ضرورت یې دا دی چې که دا رامنځته شي زموږ او ستاسې ټولنیز مسایل ډېر حل کېږي. بل خبره دا ده چې یو خو سیاسي اړخ دی. سیاسي اړخ باندې ډېر خبر نه کوو. ټولنیز ډېر زیات غلط رواجونه افغانستان کې موجود دي. عدم تشدد چې کله موږ یادو د عدم تشدد یوازې د حکومت په خلاف یا د سیاسي مسایلو دپاره دا نه استعمالیږي. عدم تشدد د ټولنیزو مسایلو د حل دپاره هم استعمالیږي. نو که چېرته عدم تشدد ته استعمالې ضرور دا ده چې اول پې پوه شي. که پې پوه نه شي او ته استعمال کړې بیا مشکل جوړوي. نو د دغه پوهېدو دپاره لومړی کار دا دی چې دا په تحصیلي او تعلیمي ادارو کې بنسټیز شي. په داسې حالاتو کې چې موږ په افغانستان کې ژبني تعصبات هم لرو ځینې مشکلات ستونزې شته دی. په داسې حالاتو کې څنګه کولی شو موږ د پاچا خان فکر خور کو؟ که څه هم زیاتره کسان په دې فکر باندې چې پاچا خان پښتون یا هم پښتو ته زیات کار کړی دی. آیا موږ کتابونه لرو چې په دري باندې ژباړل شوي دري ته دغه شي په همدې برخه کې د پاچا خان؟ اولنۍ خبره خو دا ده چې موږ چې کله پاچا خان او پښتانه یادو دې کې باید فرق وکړو. فرق دا دی چې باچا خان پښتون یاد کړی دی
خو د سرحد د اوسنۍ پښتونخوا چې تاسو وګورئ هغه وخت کې دا تحریک و دلته سیکان هم اوسېده، هندوان هم اوسېده، نور خلک هم اوسېده او پښتانه هم اوسېده. دلته پښتون په دې معنا نه دی تعریف کړی چې موږ یو د سړي پښتو ویله. پښتون د په جغرافیه په لحاظ باندې تعریف کړی دی چې هغه خلک چې په پښتونخوا کې اوسېدل د ټولو ته د پښتون ویله. دا یوه خبره. نو موږ باید دا ونه ویو چې باچا خان چې څه کړي یوازې پښتنو دپاره کړي. باچا خان چې څه کړي بشریت دپاره کړي دي. کار ورته نه دی شوی. په دې یو کتاب هم لیکل شوی دی د بشریت لارښود. باچا خان د بشریت لارښود په اردو باندې دی. نو د چې څه ویلي دي دا د ټولو انسانانو دپاره دي، د ټولو بشر دپاره د افغانستان باره کې دغه فکر هم دا دی چې دلته چې څوک اوسېږي دا ټول افغانان دي. هره ژبه چې وایي دا پروا نه کوي، دا ټول افغانان دي. د ده کتابونه یو څه اوس په دري باندې ترجمه شوي دي او زیات کار دې ته پکار دی چې باید په دري باندې ترجمه شي. ځکه موږ په دې جغرافیه کې چې اوسېږو نو د دې ضرورت دا دی چې هغه ارزښتونه باید د ټولو شریک وګڼل شي. باچا خان یو ارزښت و، خدای خدمتګار تحریک یو ارزښت و، او داسې نور ډېر ارزښتونه چې موږ یا په یوه ژبه کې لرو یا په بله کې، دا زموږ د ټولو شریک ارزښتونه دي. دې دپاره باید ډېر کار وشي چې باچا خان زموږ د افغانستان ټولو خلکو ته وپېژندل شي. او د هغې د پېژندګلوۍ دپاره زما په خیال چې یوه مؤثره لار دا ده چې د ده کار او د ده فکر او د ده فلسفه دري، ازبکي، نورو ژبو ته وژباړل شي. ډېره مننه ارچوال صاحب. د دې کتاب نه وروسته څه پلان لرئ نور د عدم تشدد په اړه باندې، د باچا خان په اړه باندې؟ د دې کتاب نه وروسته زه فکر کوم چې ضرورت دا دی چې دې کتاب کې چې دا څومره څپرکي دي یا فصلونه دي، هر یو کې دا پوټنشل شته چې پوره یو کتاب پرې ولیکل شي. مثلا د باچا خان په ډرامه او موسیقۍ باندې د خدای خدمتګار تاثیر، یا مثلا د خدای خدمتګار په ژورنالیزم باندې تاثیر، په دې باندې هر یو باندې سړی کولی شي کتاب وویلی شي. زما بل قدم دا دی چې دغه کتابونه، درې واړه کتابونه چې ما لیکلي دي، د بیرته شروع وکړم او دا کتابونه 200 خواوشا صفحې دي، هر یو کم و زیات. دا کتابونه لږ غني کړم، لږ نور کار پرې وشي. دا باید 300 شي، دا باید 400 صفحو ته ورسي او دا باید نور تفصیلي شي. دې درې کتابونه چې دا کار وشو، هغې نه وروسته اراده دا ده چې دا کتابونه چې په غټ شو دا باید انګریزۍ ته وژباړو چې نورو خلکو نړیوال ته ور وپېژنو، او په دې منځ کې باید دې دپاره هم کوشش وکړو چې دا دري ته ترجمه کړو. واقعا که چېرته دري ته هم ترجمه شي دا به ډېر ښه شي. او موږ واقعا هم تا مخکې یاده وکړله چې ډېر کم دی چې دري ته ترجمه شوي وي. هیله ده چې نور هم کار پر دې باندې وشي. ډېره مننه ارچوال صاحب چې راغلی، زموږ بلنه ومنله. خوشحاله اوسئ. تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا هم راسره وکړله. اوس هم یو ویډیو همکارانو چمتو کړې، دغه وګورئ، بیا هم راسره ملتیا وکړئ. موږ له تاسو سره شهر لیورپول، شهر بندری در شمال غرب انگلستان واقع است. این شهر در پای رود مرسی قرار دارد. لیورپول در سال 2007 قصبه کوچکی بود که در سال 1880 به یک شهر تبدیل شد. در سرشماری سال 2011 جمعیت این شهر بیش از 40 میلیون نفر بود. با این وجود این شهر چهارمین منطقه پرجمعیت در بریتانیا است. ساکنان بومی شهر لیورپول اسکاوس خوانده می شود. قدیمی ترین اجتماع چینی اروپا در لیورپول زندگی می کند. در سال 2007 جشن 800 سالگی شهر لیورپول برگزار شد و یک سال بعد از این شهر در سال 2008 به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا نام گرفت. یکی از شاخصهای شهرت لیورپول در جهان گروه راک است. از دیگر شاخصهای شهرت این شهر برگزاری بزرگترین مسابقه سالانه اسب سواری در جهان به نام گرند نشنل و باشگاه فوتبال لیورپول هستند و در پی بسته شدن اسکله‌های این شهر در اوایل دهه 70 میلادی اقتصاد شهر را به افول گذارد، هرچند به دزدی پروژه‌های شهرسازی سبب رونق دوباره آن شده است. با وجود چهره مدرن و باشکوه در مرکز شهر هنوز با مشکلات بزرگ مانند فقر، بیکاری، جرم و جنایت دست به گریبان است. مردمان این شهر فوتبال دوست هستند. همچنین به شعر و شاعری و ادبیات اهمیت زیادی می‌دهند و اکثرشان اشعار زیادی را از شاعرای بزرگ انگلستان حفظ هستند. در مراکز شهر هر هفته تئاتر از نمایشنامه‌های شکسپیر برگزار می‌شود. ساختمان یونیتی تئاتر این شهر قدامت 300 سال دارد که همیشه مملو از تماشاچیان علاقمند به تئاتر است. یکی از علایق مردم شهر این است که تمام مراسم مناسبتی آتشبازی برا می‌اندازند.
لیورپول به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2008 انتخاب شد که البته برای به دست آوردن این عنوان میلیون‌ها پوند خرج اصلاحات و نوسازی شد. مقامات مسئول در این شهر حدود 35 برنامه را تدارک دیدن با سبب جذب گردشگران زیادی شود. مطمئناً یکی از بزرگترین پیامدهای یک چنین موفقیتی جلب سرمایه گذاری و جذب توریست بیشتر و در نتیجه درآمد سرشار برای این شهر خواهد بود.